الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. څلورمه سپاره ده سورة آل عمران او 190 نمبر آیت دی 190 نمبر. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه د توحید ذکر وکړو ولله ملک السماوات والارض، خاص د الله د پاره د ځمکې او د اسمانونو بادشاہت دی او دا الله په هر شی باندې قادر دی. وس په توحید باندې دلیل عقلی ذکر کړي، هغه دلیل چې داغه تعلق دا د عقل سره. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، بشکا د ځمکې او د اسمانونو په پیدایش کې واختلاف الليل والنهار د ورځې او د شپې په بدلیدلو را بدلیدلو کې لآیات خامخا نشانې دي لأولی الالباب د فار د خاوندانو د عقلونو. اسمان کې سړی سوچو کې الله غټ اسمان بغیر د سلونو دا ودرولې دی، نور چیرې د مشرق نه هر ورځ دا راخیږي په مغرب باندې فریوزي، سپوږمۍ راخیږي بیا فریوزي، ستوري پکې دي، باران را وریږي د برنه. نو پدې کې نشانی دي د عقل مندو لپاره. زمکه کې سوچو کې غټ زمکه ده، نفاسه په غرونه پیدا کړی دي او د دې زمکه نه بیا مختلف قسم نباتات دا د انسانانو د نفع او د فائدې لپاره دروباسي. زمکه نه ډېره زیاته سخت ده چې کار کسب پکې نه کیږي، کرونده پکې نه کیږي، نه ډېره زیاته نرم ده چې خلک پکې دا خخېږي. واختلاف الليل والنهار، او په اختلاف د شپې او د ورځې کې، د ورځې او د شپې پر بدلیدلو را بدلیدلو کې شپه لاړه شي ورځ راشي، ورځ لاړه شي شپه راشي، کله شپه اوږده شي او ورځ چې لنډه شي، کله ورځ لنډه شي ورځ اوږده شي او شپه چې دا لنډه شي. نو لآیات خامخا نشانې دي لأولی الالباب د پاره د خاوندانو د عقلونو. عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت دی، یو ځل بلال رضی الله تعالی عنه یعنی چې کله دا آیات را نازل شو، نبی علیه الصلاۃ والسلام پاسېدو منځ کو، بلال رضی الله تعالی عنه راله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د منځ اعلان وکړو، خبرداري ورته کو. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا الله آیات وستو جړلې. بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله ولې چې نبی علیه السلام جاړي و اے الله رسول ولې جاړي، الله خو ستا مخکینی او واستنی ټول ګناهونه دا معاف کړي، ته خو معافي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل اے بلال افلا اكون عبدا شکورا، ولی زه د الله شکر گزار بنده دا جوړ نشم او الله په ما باندې په دې شپه کې دا آیت را نازل کړي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. الذين د عقل مند خلق صفات بیانوي چې عقل مند خلق اصل کې سوق دي. یو خو زمونږه د ذهن مطابق عقل مند هغه چې خډیر جیدادي وي او غټ ډاکټر وي، غټ انجینیر وي، غټ عہده ورته ملو شي وي، پیسې ورسره
دې ته موږ عقل مند وایو. خو د الله په نسبت باندې عقل مند څوک دي؟ الذين يذكرون الله. عقل مند هغه کسان دي چې دوی الله یادوي قیاما فولاړه باندې، وقعودا پناسته باندې، وعلى جنوبهم او بخپلو اړخونو باندې پراته ډډې لګولي او الله یادوي. ذکر داسې شیز دی چې دا او داسې کې هم کولی شي او بغیر د اودس نه هم شي کولی، په ولاړه باندې هم شي کولی او په ناسته باندې هم شي کولی او په ملاسته باندې چې دا هم شي کولی. ځکه حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام په هر حال کې د الله ذکر کو. او حدیث شریف کې راځي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. چې کوم کس ذکر کوي د دې مثال د ژوند دی، ذکر نه کوي بس دا مړ دی، ځان ته ژوند دی وای خو د الله په نسبت باندې دا سړی مړ دی. یذکرون الله قیاما وقعودا. امام قرطبی رحمه الله وی په هر حال کې د الله ذکر کوي، دوام ته اشاره ده چې په ناستا په ولاړه په ملاستا په هر حال کې. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه او عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي د ذکر نه مراد دلته منځ دی چې په ولاړه باندې طاقت لري په ولاړه به منځ کوي، او چې په ولاړه طاقت نه لري قعودا بیا په ناسته باندې منځ کوي، او که په ناسته باندې طاقت نه لري نو علی جنوبهم بیا په ملاسته باندې منځ کوي، خو مونږ نه ساقط کېږي نه، هو چې بیا په ملاسته باندې هم نشي کولی بس بیا نه ساقط دی. نور ستانه مونږ ساقط کېږي په یو حال کې، نو په ولاړه شي کولی په ولاړه به کې، ولاړه نشي کولی په ناسته باندې وکړه، ناسته باندې نشي کولی په ملاسته باندې چې دغه وکړه، خو چې په ملاسته باندې هم نشي کولی دغه نه بیا وروسته بل حال نشته. اوس خو مونږ بالکل صحیح سلامت یو، بسترو کلک نیولیو کلک، بالکل هم دا بسترې چې نه پرېږدي، ښه روغ صحیح سلامت. حالانکه هغه احادیث فضائل اعمال کې مبلغین حضرات مونږ ته په مخه بیانوي څومره سخت وعیدات دا راغلي د بالمازه په باره کې چې کوم سړی بالمازه مون نه کوي، یو سړی دی په مونځ کې صرف سستی کوي، سستی د هغې څومره عذابونه او سزاګانې چې دی دا راغلي دي. په ټیم باندې سړی مون نه کوي، مونږ خو لا بالکل کوو نه. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث ورته بیان کړم وای چې کوم کسان دا په کورونو کې مونځ کوي پرېږدي نه چې په کور کې کوي ورېښه یو پرې ښودلي د هغې خو ځان له ګناه ده، خو چې په کور کې کوي وایي زړه مې غواړي چې ډېر یو څو نوجوانان ته وایم او ډېر زیات خشاک چې دی دا راجم کړي او بس بیا زوار شم او د دوی دا کورونه چې دی دا وسوځم. سوچ وس دې ته پکار دی که نه زمونږ یوه کمره د څوک وسوځي څومره غصه به راله راځي، کار به راځي که نه به راځي، خفه کېږو به که نه به خفه کېږو. نبي علیه الصلاۃ والسلام دې ته هم جوړ دی چې ستا دا کور هم چې دی هغه ټول وسوځي. حالانکه د نبي علیه الصلاۃ والسلام غوندې کې مینه او شفقت د خپل امت دپاره د ورځې الله ته جړل، د شپې الله ته جړل، الله زما د امت سره به څه کېږي، په حالات د صحت کې الله ته جړل، په حالات د بیمارۍ کې الله ته جړل، او بیا هم په دې بېلمازه باندې دومره غوسه دی دومره چې لاړ شم چې د دوی دا کورونه خو زه وسوځم. او چې د مازدیګر دا مونځ پرېږدي د دې مثال داسې دی لکه یو سیلاب رالی او بس دا کور هم درله ویوړو، دا بچي هم درله چې دی هغه ویوړه، هغه بیبي هم درله چې دی هغه ویوړه، هغه جیداد او بیګ بیرس هر څه یې درله ویوړو، ته یوازې ولاړ چې دی دا پاتې شوي. دومره نقصان دا ته وکړو. دا د ورځې چې دی 5 منځونه دي او بس دغه نقصانونه زمونږ هره ورځ کې دی په کور کې دا کېږي، خو موږ ته نقصان دا نه ښکاري. خو چې کله زمونږ دا د دوکې سترګې پټې شي او دا نقصان به ما ته د به د عملنامه کې چې دی دا ښکاره شي نو بیا به د دې نقصان پته چې دی دا ولګېږي. اوس خو موږ دې ته نقصان وایو چې بس دنیاوي نقصان راته ورسېږي دا راته نقصان ښکاري، خو چې اخروي نقصان راته ورسېږي دا راته نقصان نه ښکارېږي. نو الذین یذکرون الله عقلمن خلق هغه دي چې دوی الله یادوي قیاما په ولاړه باندې، وقعودا او په ناسته باندې، وعلى جنوبهم او په خپلو اړخونو باندې، ويتفکرون او دوی سوچ او فکر کوي فی خلق السماوات والارض د ځمکې او د اسمانونو په پیدایش کې. حسن بصری رحمه الله
او ابن کثیر رحمه الله دا ذکر کړی وای لک ساعت چې هغه سوچ او فکر کول دا یو سره د شپې الله تعالی د عبادت کوي د شپې د عبادت نه دا لک ساعت سوچ فکر دا چې دا غوړ دی تفکر ساعت خیر من قیام لیله لک ساعت سوچ او فکر کول د شپې د قیام نه دا غوړ دی امام قرطبی رحم الله وای چې تفکر ساعت خیر من عبادت السنه لک ساعت سوچ فکر کول دا د یو کال د عبادت نه بهتر دی غوړ دی نو د الله په کائنات کې څه کول سوچ کول د الله په ذات کې سوچ نه کول د الله په ذات کې به څوک سوچو نه کوي خو د الله پر مخلوقات کې بچی دا سوچ کې چې د زړه د سترګې راستا دا کولاو شي او سوې دا خلق ربنا ای زمونږ رب ما خلقت هذا باطل دا تا باطل نه دی پیدا کړی مونږ کور جوړو دا هغه کور یو مقصد وي په دې کې به زه اوسېږم زما بچي به پکې اوسېږي مېلمانه به راځي یار دوست به راځي زبا پدې کې چې هغه دا کینوما دا مقصدی نو الله دا اسمان دا به مقصد نه پیدا کړي دا ازمکه دا به مقصد نه پیدا کړي دا شان پدې کې دا غرونه دا به مقصد نه پیدا کړي دا انسانان دا به مقصد نه پیدا کړي او دا څومره مخلوقات چې دا به مقصد نه دي دا انسان په خدمت کې لګیدل دي انسان به مقصد دا نه پیدا کړي د دې څه مقصد شته او هغه مقصد الله تعالی خودل یوما خلق الجن والانس الا ليعبدون د خپل معرفت د پاره د خپل عبادت د پاره ما پیدا کړی ربنا دا عقل من خلق ربنا ای زمونږ ربا ما خلقت هذا باطل دا تا باطل نه پیدا کړی او سبحانك پاکی د تعالی فقنا عذاب النار پس وسات مونږه د عذاب د ور د عذاب د ور عذاب د ډیر زیات سخت دی ذکر کوم روایت د جهنم په باره کې راغلي دي او دا کافران او دا جهنميان دا د قیامت په ورځ باندې دومره بوځاړي دومره وي د سترګو دا اوخ کې به ختم شي وینې زیبت روان شي او کو چرته د دې په اوخ کې دا کشتۍ چلیدل او غاړي دا کشتۍ باندې کې د چلے دا روان شي خدغه وخت به بیا جړه کار نه ور کوي او دلته معمولی و جړه د سترګو اوخ کې راځي ک الله په ستاسو ګناهونه دا معاف کوي نفقنا عذاب النار وسات منغ دا عذاب دورنا ربنا اذا منغ ربا انك من تدخل النار بشكت چاله چې داخل کو ورته فقط اخزیته پتاخ سره راته رسوا کو الله دې موږ دغه رسواینا محفوظ کی د جهنم دورن دی الله موږ محفوظ کی او ما للظالمین او نشته د ظالمانو لپاره من انصار څوک مددگار ان فی خلق السماوات بشکا د اسمانونو په پیدایش کې ول ارض او د زمکه په پیدایش کې حدیث شریف کې راځي وي د هغه سړي د پاره هلاکت دي چې چا د آیات ولوستو سوچ او فکر په کائنات کې دا ونه کو وای دا سړی دی هلاک شي ویل کند دی د پاره هلاکت دی د پاره ان فی خلق السماوات والارض بشکا د زمکه او د اسمانونو په پیدایش کې واختلاف الليل والنهار او د ورځې او د شپې په بدلیدلو را بدلیدلو کې لآیات خامخا نشانی دي لأولی الالباب د پارا د خواندانو د عقلونو الذین عقل من اغا کسان دي یذکرون الله چې دوی الله یادوي قیاما فولاړ باندې وقعودا او فناست باندې وعلى جنوبهم او پخپلو اړخونو باندې ويتفکرون او دوی سوچ او فکر کوي فی خلق السماوات والارض د زمکه او د اسمانونو په پیدایش کې ربنا یقولون ربنا ای زمونږ ربا ما خلقت هذا باطلا تا دا باطل ندی پیدا کړی سبحانك فاکدا تعالی فقنا عذاب النار پس وساتی مونږه د عذاب دورنا ربنا ای زمونږ ربا انك من تدخل النار بشکا تو من اغسوک تدخل النار چې ته داخل کی ورتا فقد اخزیته پتاخک سراتا رسوا کو دلرا وما للظالمین او نشتره د ظالمانو لپاره من انصار سوک مددگار ان فی خلق السماوات والارض بشکا د زمکه د اسمانونو په پیدایش کې واختلاف الليل والنهار
او د ورځې او د شپې په بدلیدلو را بدلیدلو کې لآیات خامخا نشانی دي لأولی الالباب د پارا د خوندانو د عقلونو الذين عقل من اغا کسان دي یذکرون الله چې دوی یاد الله تعالی قیاما فولا باندې وقعودا او فناست باندې وعلى جنوبهم او پخپلو اړخونو باندې ويتفکرون او دوی سوچ او فکر کوي فی خلق السماوات والارض د ځمکې او د اسمانونو په پیدایش کې ربنا او دوی وایي چې ای زمونږ ربا ما خلقت هذا باطلا داتا باطل ندی فیدا کړي سبحانك فاکدا تعالی را فقنا عذاب النار پس وساتی مونږه د عذاب دورنا ربنا ای زمونږ ربا انك من تدخل النار بشکتو اغا څوک چې ته داخل کی ورتا فقد اخزیته فتاخک سراتا رسوا کو دلرا وما للظالمین او نشتره د ظالمانو د پارا من انصار سوک مددگار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله سمجل سماورت په باندې پورا د عمل کولو توفیق راکړي دا درس په خپل دربار لیکي قبول او منظور کړي سمران ورات او برکات دې مونږ ته پورا چې هغه راکړي الله خپل رحم کرم فضل الله باندې وکړي خپل قهر د غضب د غصې نه مونږ محفوظ کړي اخلاص طهارت تقوا تر نصیب کړي الله د فلسطین د مسلمانانو مدد او نصرت وکړي الله دا غوي مدد او نصرت چې هغه وکړي الله خپل رحم کرم فضل به وکړي الله ډېر ویني توي شي الله ډېر زړه ظلم وشو الله ته چې دا غوي مدد او نصرت چې هغه وکړي دغه اسرائیل امریکا الله ته ناکام او نامراد کړي الله دغه منسوبې چې ناکام او نامراد کړي الله په خپل کې چې هغه ورولي الله مسلمانان ته چې هغه په امن کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه